یار شرافت کاکو دا ستا زامن ډېر بېادبه هلکوان دي. ولې خیر؟ بله شپه دې نه دي په یاد په بانډار کې ستا در مخه پښې غځولې وې دا رقم. زما زامن نه دي، زما زامن زما در مخ خو دا پوس چې دوی ووایي داسې چکې به ورکړم دا مخ به دې ور وپړسوم. زما دوی اخلاقمند زامن دي. زما زامن غیبه به دماغ ډاکټران دي. چیش ستا زامن د دماغ ډاکټران دي؟ څه وخت بیا د دماغ ډاکټران سوه ستا زامنو خو ګرد روزانیه نه کولې؟ نه خبره واخم دوی لکه غالبوزه پرانوشتي وایي بابا ستا دماغ خراب. ښه ما درته ویله چې ستا زامن بېادبه دي. دا زما زوی پیرک نه دی هم په دا ګردو زامنو کې م نشته دونه اخلاقمند انسان دی. دا اوس به زه ستا در مخه ورغږ کړم هم پیرکه چای راوه دی به را روان یې دی به را روان یې لکه بجلي داسې تیز به راورسېږي. دی زما در امر لاندې کار کوي. تو غږ که نه پیرکه راسه چای راوه. رابسي ودرېږه رابسي وروره څنګه یا پیرکه چای راوه. بابا څه دې ویله هلکه ته در اوسې چیرې وې د سهار راهیسته زه نارې ووم چای راوه چای راوه دا د شرافت کاکو خوارکی راغلی دی په انتظار ناست دی. یاره زه در اوس هلته به شپېته مې ډوډۍ ور راچول نسوار مې کړي وله یار چیش زما در مخه نسوار دا دې څه وخت شروع کړي دي؟ ستا زامن خو ستا در مخه نسوار وکړ. بس شرافت کاکو یار دا د نن سبا اولادونه دي ګوره دا زموږ د وس تیر دي. ته ودرېږه پیرکه زه به ستا سره جوړ شم. واک دي ارزانه دي بې باک دي ویې پېژنه انسان مه بېرېږه له چان النسوان